بس دے ډلګی مشره استعفا می کړه قبوله د سختو لارو لروی دیومه زه د پڅنګ کې درېدلی ومه لا به د غږ راباندې کړی نه و په یو ملت به رسېدلی ومه مینه مې دومره وه سپېڅلې مشره کور نه به پټ درته په غلا راتلمه پلار ته مې ویل زه مدرسې ته ځمه کوڅه پلمه به خامخا راتلمه پیسې به هم راسره جیب کې نه وې دا به یوه سخته خاطره وه مشره پیسې به هم راسره جیب کې نه وې دا به یوه سخته خاطره وه مشره مور ته مې ویل یو ځل ډاکټر ته ځمه راسره جیب کې به نسخه وه مشره مور به یوه غوټه د ټیکري په څنډه یو څه پیسې به وې تړلې مشره ما ته به یې راکړې مریضۍ دپاره ما جهادونه دي پرې کړي مشره داسې دروغ به مې ویل چې په خدای که به مې ځان ته څه خرچه پیدا کړه په څو پیسو به مې بوټان واخیستل لږ د موټر به مې خریا پیدا کړه تلم به سنګر ته ډېر په پټه باندې هسې نه څوک راپسې پل پیدا کړي اوربوس تړلی به وم ځکه هر وخت چې جاسوسان به مې منزل پیدا کړي ډېر ستړیاوې تکلیفونه به وو په سر به ډرون مې تاویدې چاپېره دا به هم نه وو معلومات راته هېڅ چې محصرانو د شپې چاپېره شپه به مې تېره کړه کمین کې مشره کیدای شي بیا په موږ چپه واچوي ته به مو پرېښودې محفوظه ځای کې هسې نه دای راڅخه زړه واچوي درته به شین چای و بادام و ایښی تا به حجرې نه رابطه کوله موږ به چنګک وله بشکا ایښوده تا به د لرې تماشا کوله په شل کلن دور کې هر څه وشول زموږ خواږه یاران قربان شول تنکي ګلان مو ورژېدل تور په بروتو طالبان قربان شول چا په زندان سخت اسکنجې ولیدې څوک د بنګنو ګذرو وخوړل د چا کورونه لوټې تل شول د انقلاب تورو تیارو وخوړل مشره زه ډېر درته منلی ومه د ستا ډلګۍ ته اسلحې راتللې ما به چې ټانک درته هوا ته جکه زما په سر درته پیسې راتللې اوس درنه هر څه دې هېر شوي مشره حیران وسکاټ به درته ما مینځلو سرویس بوټانو به د بوی کړی و ښه په صابون به مې صفا مینځلو اوس دې په توره لونګۍ سپینې لیکې ما ته خو بلکل عجیبه ښکارېږي وسکټ دې هم لکه دوبۍ اغوستی ما ته خارج وله کپړه ښکارېږي پرون تندي دې هیڅ خفګان نه وینم ته په هر څه باندې بسنه کوې رینجر ریمپور شپې دربوني ټوپکان نوي کسانو نوملیکنه کوې مشره ګیله درڅخه ځکه کړمه د ستا په سر مې کلی کور پرېښولی تا نه مې ټوله شتمني قربان کړه هم مې تربور او هم مې ورور پرېښولی زما اوس ولې هیڅ پروا نه کوې کله سلام ته مې ځواب نه وایې زما ګناه څه ده صفا ووایه په خوله د هیڅ حساب کتاب نه وایې که علم نه لرم بې علمه یمه ما خو 20 کاله ستا خدمت کې تېر کړل که دولت نه لرم عارب یم اوس ما خو 20 کاله په هجرت کې تېر کړل پوه شومه مشره خاموشۍ باندې دی زه په دفتر کې ښه نه ښکارمه تا ته خانان او تاجران ردرومې په 6 ماحولو کې ښه نه ښکارمه زما په سر ته پیغور جوړ نشي زه د عاربې کورنۍ سړی یم چېرته سیاسون چېرته امپړ وګوره زه د امپړې کورنۍ سړی یم تا ته اوس هغه ځوانان ښه دي مشره چې یې په مصر کې ډګرۍ اخیستې کمپیوټر ساینس انجینرۍ نه فارغ چا چې اسناد د ماسټرۍ اخیستي
مشره ما ماب کړه دستا وړ نه یما زما استاد تر منځ وطن پیدا شو خالد منګل درنه مننه کوم زما دښمن دستا تر څنګ پیدا شو خالد منګل درنه مننه کوم زما دښمن دستا تر څنګ پیدا شو